ملګرو که تاسو د کرکټ میچونو لایو سټریم دغه شان د خپل موبایل فون نه په ایچ ډي او صفا کوالټۍ کې کتل غواړئ، لکه دا اوس تاسو کتلی شئ د انګلینډ او د افغانستان ترمنځ لایو میچ جاري دی چې تاسو یې کتلی شئ چې څومره په ایچ ډي کوالټۍ کې یعنې صفا ښکاري، بل د نیټورک په کې څه قسمه مسلې نه راځي. نو تاسو هم کولی شئ یوه داسې طریقه درښایم چې په دغه سره تاسو بغیر څه د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو د کرکټ میچونو لایو سټریم کتلی شئ، هغه هم په ایچ ډي او صفا کوالټۍ کې. څنګه به کوئ؟ دغه دپاره ویډیو د ځان سره سیو کړئ چې طریقه درنه هیره نه شي. رابشئ په خپل موبایل کې به ګوګل واړوئ، په ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ LEYNIR، یو ځای به ولیکئ څنګه چې ما لیکلی دغه شان دې ولیکئ، دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم سرچ کړو ښکته به راشي، دا یو سایټ دی LEYNIR.site، دا اولنی سایټ دی، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کوئ، په سرچ کې ولیکئ لایو کرکټ، څنګه چې ما لیکلی هغه شان دې به ولیکئ، سرچ به یې کوئ. چې څنګه هم سرچ کوئ دا تصویر به راواخلي، په دې به کلیک واخلئ، بلکل ښکته به راشئ. دلته به تاسو په دې لایو سټریمینګ کلیک واخلئ. ملګرو چې څنګه هم کلیک کوئ، دلته به تاسو ته کوم میچونه چې لایو سټریم جاري وي هغه به تاسو ته ټول وښیي. نو کوم میچ چې تاسو کتل غواړئ په هغې کلیک کوئ. بیا له دې ځای نه تاسو بلکل په اسانۍ سره په ایچ ډي کوالټۍ کې دغه میچ لایو سټریم د خپل موبایله کتلی شئ، هغه هم بغیر د ایپ ډاونلوډ کولو. که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې شیر کړئ.